سلامونه نیکی هیلې احترامات د کرکټ یاران یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د آیرلینډ په لور وخوځېده. وروسته له هغې چې شپږیزې کرکټ لیګ د خپلې ټاکلې مودې څخه یوه ورځ وروسته پای ته ورسېد، افغانستان کرکټ بورډ په دې بریالی شو چې ملي لوبډلې ته سفر زمینه برابره کړي. په دغې سیریز کې 18 افغان لوبغاړي غوره شوي دي چې یو شمېر نوو ځوانانو ته پکې ځای ورکړل شوی دی. په غوره شوو لوبغاړو کې رحمان الله ګربز، حضرت الله زازی، نجیب الله زدران، ابراهیم زدران، افسر زازی، حشمت الله شاهدی، محمد نبی ساخیل، عظمت الله عمرزی، درویش رسولی، کریم جنت، شرف الدین اشرف، راشد خان ارمان، فضل الحق فاروقی، نوین الحق او نور احمد لکنوال شامل دي. او په احتیاطي لوبغاړو کې مجیب الرحمن، قیس احمد، نجات مسعود او عثمان غنی شامل دي. دې 15 لوبو لړۍ چې د اګست په 9 پیل کیږي او د اګست تر 18 پورې دوام کوي. لومړۍ لوبه د اګست په 9، دویمه د اګست په 11، دریمه لوبه د اګست په 12، څلورمه لوبه د اګست په 15 او پنځمه بیا د اګست په 18 ترسره کیږي. دې لوبو کې د انګلینډ څخه راغلی نوی کوچ جانتن تروت به د افغان لوبډلې سره مرسته وکړي ترڅو دا سیریز په ښه نتیجې سره پای ته ورسوي او د راتلونکي ایشیا کپ دپاره لوبډله خورا پیاوړې او قوي کړي. ستاسو په نظر په انتخاب شوي سکواډ کې د کوم لوبغاړي کمی محسوسیږي؟ خپل نظرونه هم راسره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ. هیله د ویډیو لایک او د نورو ملګرو سره شریکه کړئ. د کرکټ تازه او ښکلو معلوماتو لپاره د کرکټ یاران یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.